پروګرام با مونږ څنګه وایو او په دې کې به مونږ کار څنګه کوو. د دې لپاره مونږ د دې نه مخکې ویلو چې په اکسس پروګرام کې مونږ ډیټابیس استعمالو. نو اکسس پروګرام زیات فوکس د پر ډیټابیس باندې ورکوي چې تاسو به یو ډیټابیس څنګه جوړوئ. صحیح نه؟ نو نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه ډیټابیس ډیزاین پروسس دی. how to design a database. یو ډیټابیس به تاسو څنګه ډیزاین کوئ او کله چې تاسو یو ډیټابیس ډیزاین کوئ تاسو په دغه ټایم کې چې کله دا ډیټابیس ډیزاین کوئ کوم پوینټس به تاسو په نظر کې نیسئ چې دا هغه پوینټس په تھرو باندې تاسو بیا مخکې لاړ شئ او یو ډیټابیس کې هغه جوړ کړئ. سو نننې چې زموږ کوم ټاپک دی نننې چې کوم زموږ خبرې دي هغه ټول ډیټابیس ډیزاینینګ پروسس باندې دي. So the step are, the first one is determine the purpose of your database. کله چې تاسو یو ډیټابیس جوړوئ فرست ټایم باندې به تاسو دا خبر یاد ساتئ چې تاسو د دې ډیټابیس مقصد څه دی. مطلب دا ډیټابیس تاسو څه ته جوړوئ د دې هغه مقصد به تاسو پیدا کړئ. مقصد دا شو چې مطلب دا ډیټابیس تاسو یو سکول ته جوړوئ یا دا ډیټابیس یو ارګنایزیشن ته جوړوي یو کمپنۍ ته جوړوي. صحیح نه؟ دا ډیټابیس تاسو څه ته جوړول غواړئ. نو ډیټرماین د پرپز اف یور ډیټابیس مطلب دا دی چې کوم ډیټابیس تاسو سٹارټ کوئ نو دا غي د لپاره اولنۍ خبره ضروری ده چې تاسو به د خپل ډیټابیس مقصد پیژنئ چې دا ډیټابیس موږ د څه لپاره استعمالو. فائدہ دې موږ سره دا ده کله چې تاسو د خپل ډیټابیس مقصد او پیژنئ نو دا څه کوي this help prepare you for the remaining step. کله چې تاسو خپل د مقصد پته ولګیږي نو تاسو بیا په اسانۍ سره کولای شئ چې مخکې څه شي مخکې بیا کار وکړئ یا دغه مقصد چې کوم تاسو او پیژاندو دا تاسو ته بیا پرست چې کوم سټپ را روان دي پاږي کې تاسو ته ډېر زیات هیلپ کوي. مثال لکه زه یو ډیټابیس جوړوم سکول ته نو زما مقصد معلوم شو چې سکول دی کنه په سکول کې ما سره څه دي نو سکول کې ما سره شاګرد وي د شاګرد نوم داغه د پلار نوم داغه کلاس داغه ټایم داغه فیس داغه فیس ورکړی دی یا نه دی ورکړی دا خبرې وي موږ سره کنه. نو چې کله موږ د یو ډیټابیس مقصد معلوم کو بیا په هغه باندې نور کول موږ نور کار کول بیا موږ ډیر په اسانۍ سره کولای شو. So the first step is determine the purpose of your database. کله چې تاسو یو ډیټابیس جوړوئ نو باید چې تاسو ته د خپل مقصد پته وي چې تاسو د دې ډیټابیس مقصد سره. صحیح نه؟ The second one is find and organize the information required. زموږ مقصد معلوم شو اوس به د دې مقصد لپاره موږ څه کوو خپل انفارمیشن باندې جمع کوو چې په دې ډیټابیس کې کوم شیزونه پکار وي هغه به موږ راجمع کوو هغه انفارمیشن به موږ راجمع کوو. لکه ما تاسو ته اگزامپل د سکول درکو نو چې کله سکول ته زه ډیټابیس جوړوم نو سکول چې څوم انفارمیشن دی هغه به زه راټولوم. سو دویم سټپ زموږ څه شو چې find and organize the information required. کوم انفارمیشن ته چې ته ضرورت لري هغه انفارمیشن به ته ځان سره څه کې راټولې. صحیح نه؟ So we gather all the types of information might want to record in a database. مطلب راجمع کول د هغه انفارمیشن چې کوم ته ضرورت لري په دې ډیټابیس کې. لکه مثال یو پروډکټ جوړه یو شیز جوړه نو دا غیر لپاره به ته پروډکټ نیم د پروډکټ ریلیټډ چې څومره آپشنز وي هغه ټول به ته راټولې او دا به وي چې دې موږ ته څومره اډر راکړی دی هغه اډر به تاسو سره لګي. لکه تاسو ته ما اگزامپل د سکول درکو سکول لپاره زه یو ډیټابیس جوړوم زه به څه کوم د سکول ریلیټډ د شاګرد ریلیټډ چې څومره انفارمیشنز وي هغه به زه راخلم او هغه به زه خپل ډیټابیس کې لګوم. صحیح؟ دا زموږ دویم پوینټ. دریم پوینټ په دې کې موږ سره دی divide the information into tables. کوم انفارمیشن چې تاسو راجمع کړئ دا انفارمیشنز به تاسو ټیبلز کې ډیوایډډ کوئ. څه کې وکوئ؟ ټیبلز کې. لکه وګورئ دلته کې زه نظم رن ته او رن کې څه نوټ پیډ پروګرام کولوم او زه تاسو ته یو دو ټیبلز جوړوم. لکه یو ټیبل چې کوم دی ټیبل 1 سره ټیبل 1 دا به ما سره څه شي بیسیک انفارمیشن اباوت سټوډنټس بشي
بیسک انفارمیشن آف سټوډنټ. پدې کې به زه څه لیکم؟ پدې کې به ما سره آی ډي راشي، پدې کې به ما سره نیم راشي او داسې فادر نیم به راشي او د دې کلاس کوم یو دی، صحیح ده، او ډیټ اف برث د دې کوم یو دی. نو دا ما څه وکړو؟ دا ما یو ټیبل جوړ. او چې زه سیکنډ ټیبل جوړوم یا مطلب زه د دې نور انفارمیشن انټر کوم، نو د هغې دپاره به زه یو بل ټیبل جوړوم. دې ته څه وایي؟ دې ته ویل کېږي ډیوایډډ انفارمیشن انټو ټیبل. نو زه به ټیبل 2 جوړ کوم، ټیبل 2، او ټیبل 2 کې به زه دې ته یو مین سبجیکټ ورکم، یو مین هیډینګ به ورکم چې فی ډیټیلز. فی ډیټیلز، او فی ډیټیلز کې به زه د دې ټوټل فیس وایم چې ټوټل فیس د دې څومره دی، ټوټل فیس، او بیا څومره فیس ایډمټ کو یا د ایډمیشن چې کوم فیس دی هغه ورته ورکړي چې ایډمیشن فیس څومره دی، او څومره فیس یې ورکو ایډوانس، او داسې څومره فیس ورپسې پاتې شو. نو دا ما یو بل ټیبل جوړ. نو هغه انفارمیشن چې کوم مونږ راجمع کړو هغه مونږ څه وکړو؟ هغه مونږ ډیوایډډ کړه په ټیبلز کې. نو درېیمه خبره دا ده چې کله هم تاسو یو انفارمیشن راجمع کوئ هغه انفارمیشن به تاسو په ټیبلز کې ډیوایډډ کوئ، صحیح ده، او هر یو ټیبل ته بیا یو خپل نوم ورکوئ، صحیح ده. ډیوایډ یور انفارمیشن آیټمز انټو میجر انټیټیز اور سبجیکټ. تاسو چې کوم انفارمیشنز دي هغه به تاسو سبجیکټ ته چینج کوئ، مطلب ډیوایډډ کوئ په ټیبلز کې، او هر یو ټیبل ته به تاسو یو سپیسیفیک نوم ورکوئ، په هغې باندې به کار کوئ. انټیټي هر هغه شیز چې مطلب په دې دنیا کې دې ته انټیټي ویل کېږي، لکه سټوډنټ دا موږ سره یو انټیټي ده، ټیچر یو انټیټي ده، دا چیر یو انټیټي ده، دا روم یو انټیټي ده موږ سره. نو هر هغه شیز چې په دې دنیا کې دی هغې ته موږ انټیټي وایو، صحیح نه. فورث نمبر موږ سره دی turn information items into columns. دلته کې ما ټیبلز جوړ کړم، 2 ټیبلز مې جوړ کړم، خو که زه دا انفارمیشن داسې انټر کړم دا ما سره څه پراپر طریقه د ډیټابیس نشوه. نو موږ به څه کوو؟ دې ته به موږ کالمز جوړو. کالم به څنګه جوړو؟ دلته کې به زه راشم نیم، او بیا به دې خواته لږ بل کالم جوړ کړم فادر نیم، او بیا به بل کالم دې کې ورکم لکه کلاس، کم کلاس دی، صحیح نه، او بیا به دې کې زه انټریز کوم لکه علي، او داسې پلار نوم یې سره احمد، او کلاس یې کوم دی دلته کې ورته 5th ولیکه. نو دا څه شو؟ هغه چې کوم ډیټا موږ راجمع کړې وه، کوم چې موږ ټیبل کې ډیوایډ کړه هغه موږ څه کړه؟ دلته کالمز کې ډیوایډ کړه، کالمز هم ورکړه، بیل بیل کالمز هم ورکړه. پوهېږې چوټا؟ ښه، نو دا موږ څه وکړو؟ دا موږ کالمز ته ډیوایډ کړو. دا موږ سره څلورمه خبره. پنځم پوینټ په دې کې موږ سره دا دی چې سپیسیفای فرایمري کی. تاسو به فرایمري کی څه څه ویلې وي چې په هر یو ټیبل کې به تاسو یو فرایمري کی سپیسیفای کوئ، هر یو ټیبل کې به فرایمري کی ورکوئ. خو چېرته فرایمري کی تاسو ورنه کړئ نو تاسو بیا په هغه ټیبل کې صحیح کار نشئ کولی. صحیح کار مطلب دا چې کله دا فرایمري کی تاسو په یو ټیبل کې استعمال کړئ نو دا تاسو ته یو یونیکلی آیډنټیفای رو تا درکوي چې مطلب دا یو رو ده، دا بله رو ده، دا بله رو ده. لکه دلته کې وګورئ که نه، دا ما سره نوټ پیډ پروګرام کې دا ما یو رو ولیکله، داسې ما یو ډیټیلز انټر کړو. نو که زه په دې ټیبل کې فرایمري کی اپلای کړم نو دې مطلب دا شو چې دا ما سره یو رو شوه، دا ما سره یو یونیکلی رو ده، د دې غوندې کې رو تا سره بیا نشي راتلی، د دې غوندې کې ډوپلیکیټس تا سره بیا نشي راتلی، صحیح نه. نو هر یو ټیبل کې به تاسو څه کوئ؟ فرایمري کی به ورکوئ. چې کله فرایمري کی ورنه کړئ هم تا سره بیا تاسو ټیبل صحیح کار نه کوي. ګورئ، چوز ایچ ټیبلز فرایمري کی، هر یو ټیبل ته به فرایمري کی ورکوئ. څه ټایم دی؟ The primary key is a column that is used to uniquely identify each row. The primary key دا سکه یو uniquely identify row تا سکه provide کی چې د هغې غوندې کې یا د هغې غوندې کې ډوپلیکیټس تا سره بیا رانشي. نو د هغې دپاره بیا مونږ فرایمري کی استعمالو، لکه پروډکټ آی ډي مونږ ورکو یا سټوډنټ آی ډي مونږ ورکو یا اډر آی ډي شي مونږ سره. نو په یو آی ډي چې مونږ سره یو اډر رالو په هغې خو مونږ بل نشو اخیستی که نه،
کو دی اډر آی ډي ته بیا انټر کې نو تاسو سره هغه نه ایکسپټ کی وای چې مطلب د اډر آی ډي خو تاسو یو ځل انټر شوی دا بیا ته تاسو لور کې کو دا سه سټوډنټ آی ډي ورته ورکم. السلام علیکم سره تاسو کلاس ورسولو سره په ادارې تاسو ټول راشي سیده ها پروډکټ آی ډي او اډر آی ډي دا موږ سره فریم کې جوړیږي. پروډکټ آی ډي کله چې مونږه یو پروډکټ په یو آی ډي باندې جوړ کو هغه آی ډي بیا مونږ بل پروډکټ ته نشو استعمالولای نو دا یو داسې کالمز وي یو داسې رو وي چې دا یونیکلی آئیډنټیفای کیږي دا ته بل شي ته بیا نشي آئیډنټیفای کولای نو دې د پاره دې سره موږ سره لګو یو چابي غوندې کې لګو یو فریم ریکی هغه ته ویل کیږي. ګوري اکسس پروګرام تراشي او اکسس پروګرام کې دلته کې ډیزاین ویو تراشي ټیبل ډیزاین کوي نه ته کې ډیزاین ویو تراشي او په دې کې ګوره هر یو آی ډي سره داس یو فریم ریکی لګیدلی وي دې ته فریم ریکی ویل کیږي. کله چې فرست ټایم باندې تاسو دا فریم ریکی یو پروډکټ تور کې یو آی ډي تور کې اوس کو بیا دلته کې تاسو امدغه آی ډي انټر کوئ نو دا چې کله تاسو د خپل ټیبل کلوز کوي تاسو سره به دا نه اخلي. ګوري دلته کې راشي دا کلوز کې سینا دا یس کې ورته هم چې سیف کا او بیا ما ته میسج راکې چې یو already have a file name id تاسو یو آی ډي شته ته بل نشئ ورکولای سو یونیکلی ما سره یو روسکړه آئیډنټیفای کړه چې ته په صرف په دغه نوم باندې یو رو جوړولای شي ونه شي جوړولای. صحیح نه د فریم ریکی ډیر زیات ضروری ده په ټیبل کې چې کله تاسو یو ټیبل جوړوي. ها بل موږ سره سیټ اپ د ټیبل ریلیشنشپ عام طور موږ څه ته وایو دیو دو ټیبلز ترمنځ تعلق جوړول ریلیشنشپ جوړول دې ته ویل کېږي ریلیشنشپ. صحیح نه یو ټیبل دی ته غواړې چې مطلب د دغه اولنی ټیبل ریلیشنشپ د دویم ټیبل سره جوړ کې نو د هغې دپاره به بیا تاسو ریلیشنشپ کنسپټ استعمالوئ یا مطلب ته غواړې چې دغه آی ډي ده دا آی ډي نه زه په بل ټیبل کې استفاده وکړم نو د هغې دپاره بیا ریلیشنشپ استعمالوئ. ریلیشنشپ موږ سره څنګه کېږي په دې باندې وروستو بیا د ټیبل نه وروستو موږ سره پورا لیکچر دی 1 to 1 ریلیشنشپ دی 1 to many ریلیشنشپ دی او many to many ریلیشنشپ دی بیا په هغې ځای کې موږ په دې باندې په ډیټیل سره خبرې وکړو. صحیح ده خو دلته کې صرف دومره تاسو ذهن کې یاد ساتئ چې کله تاسو یو ټیبل جوړوئ نو د ټیبل مطلب درې ټیبلز دي د هغې درې ټیبلز ترمنځ به ته خامخا ریلیشنشپ جوړئ چې کله یو آی ډي انټر کې او د هغې آی ډي په تھرو باندې ته غواړې چې نور انټریز وکړې نو د هغې لپاره بیا ریلیشنشپ ضروري دی. پوهېږئ تاسو پوهېږئ نو دا څه دا موږ سره افیو پوینټس وو. بل موږ سره په دې کې دی ریفاین یور ډیزاین. موږ څه وکړه اول موږ خپل د ډیټابیس مقصد پیدا کړو چې دا ډیټابیس موږ څه دپاره استعمالو. دویم پوینټ کې موږ دا وویل چې د هغې دپاره موږ انفارمیشن را جمع کړه. دریم کې موږ هغه انفارمیشنز په ټیبل کې ډیوایډ کړه. په څلورم کې موږ هغه انفارمیشن راواخیستو هغه موږ کالم کې هر یو تم سپیسیفیک کالم ورکو. په پنځم کې بیا موږ یو فریم ریکی ورکړه د دې لپاره چې په دې کې یو خاص یو روز څه کوم یونیکلی آئیډنټیفای کو او په شپږم کې بیا موږ د هغې ټیبلز ترمنځ ریلیشنشپ جوړ. په اووم کې موږ څه کوو ریفاین یور ډیزاین. دا خپل ډیزاین موږ ګورو چې آیا دا ډیزاین چې کوم موږ جوړ کړی دی دې کې خو څه مسله نشته نو د دې ډیزاین چیک کولو دپاره موږ به څه کوو په دې سټپ کې به موږ په دې ځای کې به موږ دا کار کوو چې دا کوم ټیبل موږ جوړ کړی دی دا ټیبل به موږ کولاو کړو او په دې کې به موږ 2-3 انټریز وکړو چې دا انټریز موږ سره په دې ټیبل کې کېږي او که نه یا دا انټریز موږ سره په دې ډیټابیس کې کېږي او که نه که چېرته زموږ دغه انټریز په دې ډیټابیس کې کېدو نو مطلب دا دی چې زموږ ډیټابیس سره ټیک دی او که انټریز نه کېدو زموږ ډیټابیس بیا غلط دی بیا پکې مسټیک دی. صحیح ده لکه وګورئ دلته کې راشئ اکسس پروګرام ته او دلته کې سټوډنټ نیم ورکئ او دلته کې شارټ ټیکسټ وګورئ ما دا دوه کالمز دو فیلډ می جوړ کړل او د دو فیلډو ډیټا ټایپ ما ډیکلیئر کو دا څه کې کلوز کې یس اوس راشي دلته کې په دې ټیبل باندې ډبل کلیک کې او دلته کې راشي انټریز وکړئ ریفاین یور ډیزاین موږ خپل ډیزاین څه کو چیک کو نو وګورئ دلته کې انټریز وکړئ علي انټریز کېږي که نه داسې وګورئ احمد انټریز کېږي که نه داسې اسد نو وګورئ
مونږ د خپل ډیټابیس کو ریفاین مو کو مونږ چیک کو پدې کې یو څو انټریز مونږ د چیک اپ د پاره وکړه چې آیا د زمونږ ټیبل یا د زمونږ ډیزاین کار کوي او کنه صحیح نه پوه شوې خبر مونږ سره پدې کې چې کوم د اپلای د نارملایزیشن رولز دا ډېر زیات مهم آپشن دی apply the data normalization rules to see if your table are structured correctly normalization موږ دې لپاره استعمالو چې ته د خپل ټیبل یا د خپل ډیټابیس سټرکچر ګورې چې آیا دا ډیټابیس چې کوم ما جوړ کړی دی د دې سټرکچر کې خو څه مسله نشته د دې ساخت کې خو څه مسله نشته دی موږ سره نو چې کله پکې مسله راشي او هغه مسله بیا موږ سالو کوو هغې ته بیا موږ نارملایزیشن رول وایو څه نارملایزیشن رول وایو کله چې زموږ ډیټابیس کې څه مسله راځي او هغه مسله سالو کولو دپاره چې کوم رولز موږ استعمالو هغې ته نارملایزیشن رولز ویل کېږي کلیر پوه شئ په دې خبره باندې دا موږ سره هغه سټیپس وو چې کله تاسو یو ډیټابیس جوړوئ نو دا سټیپ بس تاسو په نظر کې وي چې کله دا سټیپس تاسو په نظر کې وي نو تاسو کولی شئ چې یو پراپر ډیټابیس جوړ کړئ صحیح نه راځو دې باندې خبره کوو چې وټ از نارملایزیشن نارملایزیشن څه ته ویل کېږي عام طور موږ دوه قسمه ټیبلز جوړو یو ته موږ نارمل ټیبل وایو او بل ته موږ ابنارمل ټیبل وایو نارمل دا هغه ټیبلز دي چې کوم موږ په صحیح طریقه باندې یو ټیبل جوړ کو او په هغې کې موږ انټریز وکړو هغه انټریز موږ سره سکسیسفولي څه شي وشي دا موږ سره نارمل ټیبل دی خو ابنارمل ټیبل دا موږ سره هغه ټیبل دی کوم چې ګډوډ وي د دې ډیټا موږ سره ګډوډ وي په دې کې انټریز موږ سره ګډوډ شوي وي غلطیانې پکې زیاتې وي ډوپلیکیټس موږ سره راغلي وي هغې ته ویل کېږي ابنارمل ټیبل څه ابنارمل ټیبل نو نارملایزیشن موږ په کوم ټیبل باندې اپلای کو په ابنارمل ټیبل باندې اپلای کو سو to remove the problem from table is called normalization د یو ټیبل نه یو پرابلم سالو کول یو پرابلم اخوا کول دې ته څه ویل کېږي نارملایزیشن ویل کېږي څه نارملایزیشن اوس په ټیبل کې موږ سره څه پرابلم راځي ها یا ډیټابیس کې موږ سره څه پرابلم راځي سو the main problem is redundancy means duplicates کله چې تاسو سره یو دوه ویلیو ډوپلیکیټس راشي یو شانتي راشي نو په دې ځای کې تاسو سره ستا ډیټابیس بیا ایرر درکوي ریډنډنسي ایرر تاته درکوي چې تاسو سره ډوپلیکیټس ویلیو راغله نو د دغې ډوپلیکیټس سالو کولو دپاره یا د دغې پرابلم سالو کولو دپاره بیا څه وایي the process of evaluating and correcting the structure of the table in a database to remove the redundancy is called normalization مطلب دغه چې کوم پرابلم موږ سره د ریډنډنسي د وجې راغلو دغه پرابلم سالو کول دغه ختمول دې ته څه ویل کېږي نارملایزیشن ویل کېږي آی هوپ چې پوه شوي به وئ امید لرم چې پوه شوي صحیح نه نو دا هغه مهم پوینټس دي چې کله تاسو یو ډیټابیس جوړوئ دا پوینټس باید چې تاسو په نظر کې وي په دې باندې تاسو کار وکړئ سو کم ټو د مین پوینټس Microsoft Access Object Access program دا خپل یو څو object لري په خپل یو څو object باندې دا څه کوي کار کوي فرست نمبر موږ سره دی ټیبل سیکنډ query third number موږ سره form fourth report 5 micro and the sixth one is module table موږ سره لپاره استعمالو table are used to store the data in a database first object موږ سره سره ټیبل دی او ټیبل موږ دې لپاره استعمالو چې تاسو خپل ډیټا راواخلئ او په ډیټابیس کې څه کې سٹور کړئ ډیټابیس څه ته وایي a collection of tables ډیټابیس موږ سره د ټیبلز یو مجموعه ده نو موږ په ټیبلز کې انټریز کو هغه ټیبلز به موږ سره بیا یو ډیټابیس جوړئ second number موږ سره query are used to analyze and calculate the data کوم ډیټا چې موږ خپل د ټیبل ته انټر کو او هغه موږ انالایز کو انالایز مینس تجزیه کو یا په هغې باندې موږ څه کلکولیشن کو نو د هغې لپاره به بیا موږ څه استعمالو query استعمالو query means a request for data result
د ډاټا ریزلټ د لپاره ته یو ریکوست کې خپل ډیټابیس ته نو د هغې دپاره موږ بیا کیوري استعمالو یا په خپل ډاټا باندې یو ایکشن کول د هغې دپاره موږ کیوري استعمالو. دریم نمبر موږ سره فارم دی. فارم are used to design and provide graphical interface to database. فارم کوم ټیبل چې موږ جوړ کړی وي او هغه ټیبلز ته تاسو غواړئ چې یو ګرافیکل انټرفیس ورکړي نو د هغې دپاره بیا موږ فارم استعمالو په اکسس پروګرام کې. لکه وګورئ اکسس پروګرام ته راشئ دلته کې دا یو ټیبل ما جوړ کړی زه غواړم دا ټیبلز یو فارم ته چینج کړم نو د هغې دپاره راشئ کریټ او کریټ کې دلته فارم ویزټ واخلئ صحیح ده او بیا دې ته دا ټول فیډ واخلئ چې مطلب دا ټول فیډ ما سره په فارم کې راولئ څه کوي نیکسټ کوي او هغې نه پس بیا فینش کوي. وګورئ تا سره به دغه چې کوم ستا ټیبل دی دې ته به یو فارم ورکړي یو ګرافیکل انټرفیس به ورکړي او دا به تا سره داسې فارم کې کولاو شي. دې ته څه ویل کېږي ګرافیکل انټرفیس. او دا موږ په څه کې جوړو دا موږ په فارم کې جوړو صحیح نه. د کسانو ته ووایه راځي کلاس کې کوي. بل موږ سره ده ریپورټ. ریپورټ are used to print the data in a proper way. ریپورټ کله چې د آپشنز موږ کار کو ټیبل کیوري فارم بیا د دې نه وروسته موږ د دې ډاټا چې کوم موږ په دې ټیبل کې انټر کړی ده د دې یو ریپورټ موږ جوړو څه کوو یو ریپورټ د دې لپاره چې دغه ډاټا ما سره څه شي پرنټ شي یا دغه ډاټا زه پرنټ کوم هر ټایم چې موږ کله یو ریزلټ یا ریزلټ شیټ جوړ کو ایکسل کې به تاسو ګټلی وي نو هغه ریزلټ شیټ بیا موږ پرنټ کوو که نه پرنټ کوو که نه نو داسې چې کله تاسو په ایکسس کې یو ډیټابیس جوړ کړئ او په هغې کې تاسو انټریز وکړئ او دغه انټریز تاسو بیا څه کوئ پرنټ کول غواړئ نو د هغې دپاره به تاسو څه د هغې نه ریپورټ جوړوئ چې کله ریپورټ ته جوړ کړئ نو هغې نه پس به بیا تاسو پرنټ کوئ. دلته کې راشئ ګورئ ایکسس ته راځم او دلته کې دا ما سره په دې کې یو څو انټریز ما کړي د دې زه ریپورټ جوړوم نه کریټ ته راشئ کریټ نه پس ریپورټ ټو ویزټ او څه کوي ګوره دا دواړه فیلډ واخلئ نیکسټ کوي او هغې نه پس ورته ووایئ فینش. وګورئ تا سره به دلته کې یو ریپورټ جوړ شي چې څومره کسان تا دې کې انټر کړي وي یا د څومره کسانو انټریز تا دې کې کړي وي هغه ټول به تا سره راواخلي. دا وګوره راواخیسته وګوره وینې یو ریپورټ یې ما سره جوړ کړو صحیح نه. بل موږ سره په دې کې مایکرو دا مایکرو اور بلډ ان ایکشن یوزډ ټو فنکشنلایز د ډیټابیس. په مایکرو کې موږ سره بلډ ان ایکشنز دي. بلډ ان ایکشن هغه ایکشنز دي کوم چې موږ سره مخکې مطلب موجود وي او هغه ته غواړي چې د هغې نه کار واخلي نو د هغې لپاره بیا مایکرو استعمالوي صحیح نه. لکه یو بټن جوړې صحیح نه یا ورته وایي چې نیکسټ ریکارډ یا داسې وایي چې مطلب ډیلیټ ریکارډ صحیح نه داسې کمانډز دپاره چې هغه مطلب مخکې تا سره جوړ شوي دي خو د هغې نه بیا ته استفاده اخیستل غواړې نو د هغې دپاره به مایکرو بیا استعمالوي. او په لاس کې موږ سره ماډیول دی. ماډیول آر یوز ټو اوپنلی انهانس د ډیټابیس بای یوزینګ ویژوال بیسک. ماډیول چې کوم دی دا موږ د کوډینګ دپاره استعمالو. کله چې تاسو غواړئ په اکسس پروګرام کې کوډینګ وکړئ نو د هغې دپاره بیا د ماډیول نه کار اخلئ صحیح نه. ماډیول کې به بیا موږ څه کوو کوډینګ کوو او د هغې کوډینګ په ترو باندې به بیا موږ نور کار کوو صحیح نه. سو زموږ فرست نمبر چې کوم آبجیکټ و هغه موږ سره څو ټیبل و راځو په ټیبل باندې کار کوو او دومره ځان برابرو چې مطلب بله ورځ بیا موږ پریکټیکل